سلامونه ښه راغلاست. عزیر صافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوم. په بلخ ولایت کې د کورش شپنۍ سیالۍ ترسره شوې. د بلخ ولایت د کورش فدراسیون استازولۍ له لوري د شورتېپې ولسوالۍ د دالي په سیمه کې د کورش شپنۍ سیالۍ ترسره شوې چې پکې 80 تنو پهلوانانو ګډون کړی و. د سیالۍ د یوې شپې په اوږدو کې روانې وې چې پایله کې 10 غوره لوبغاړي د اتلولۍ مقامونو ته ورسېدل. مسؤلین وایي دا ډول سیالۍ د ځوانانو ورزش ته هڅونې او د سیمه ییزو استعدادونو د موندلو لپاره مهم رول لري. د افغانستان فوټسال ملي لوبډله د آسیا جام ته ووتله. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د اندونیزیا 2026 آسیا جام سیالیو ته لار وموندله. وروسته له هغې چې د لار موندنې پړاو وروستۍ لوبه کې میانمار ته 8-0 ستره بریا خپله کړه. افغان لوبډلې تر دې وړاندې مالدیپ ته د 10 ګولونو په توپیر ماتې ورکړې وه. یا د سیالۍ د 31 هیوادونو ترمنځ د میانمار په یانګون ښار کې د سپټمبر په 20 پیل شوې وي او د سپټمبر په 24 پای ته ورسېدې. د اندونیزیا 2026 آسیا جام به د 14 غوره لوبډلو ترمنځ ترسره شي. په مزار شریف کې د پارکور هیجاني نندارې ترسره شوې. د بلخ ولایت د پارکور فدراسیون استازولۍ له لوري په مزار شریف ښار کې د پارکور هیجاني نندارې ترسره شوې چې پکې 40 ورزشکارانو ګډون کړی و. یا د نندارې د یو ورځني پروګرام په بڼه جوړې شوې وي چې موخه یې د پارکور ورزش ترویج، د ځوان استعدادونو موندل او د غوره ورزشکارانو تشخیص و. مسؤلین وایي دا ډول پروګرامونه نه یوازې د ځوانانو د بدني فعالیتونو هڅونه کوي بلکې د نوو ورزشي څیرو د څرګندېدو لپاره هم زمینه برابروي. له ملتیا مو مننه. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ وڅارئ.